زما ټپې خوښېږي سیډ اصلو دغه وانه سیډ زیاتره زما خوښېږي پته نشته ولې مخکې به مې ډز والا خوښېده لرې باران دې پاس په لوړې وروینه چې داسې چې ټیم څوک ټنګوي هغه رنګې بیا غړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلامونه نیکې هیلې احترامات د مردان ټلویزیون کتونکو یو ځل بیا په پروګرام مشالونو کې تاسو ته وایو هرکلی او ډېرې اوږدې د مینه بعد یو ځل بیا یو مشال راغلی یو چې هغه د پښتو د دې دور یو نوی سندرغاړې ده چې څومره وخت تېرېږي درسونه کمیږي خو الحمدلله زموږ پښتون او زموږ پښتنه خاوره داسې نوي نوي مشالونه را بلوي چې تاسو ته رڼا هم درکوي او دې مشال د وجې موږ خپلې خوشحالۍ خپلې ښادیانې هغه ښایسته کوو اگر چې موږ فن خوښوو خو فنکاران نه خوښوو د هغې زموږ د پښتنو دک یو کمزوري شته دی چې دک سندرغاړو ګانو ته سازونو ته موږ په خپلو خادو کې ګډېږو خپلې خوشحالۍ پې زیاتوو خو دک کمزوري په موږ کې شته دی چې موږ فنکاران نه خوښوو نو داسې هېڅکله مه کوئ دې فنکارانو له عزت ورکوئ ځکه چې دوی په وجه زموږ ښادۍ ښایسته کېږي نو ستاسو ټایم نه اخلم زه نن راغلی یم پېښور ته د ثانیه آفتاب خواته او خوشحاله شوم چې یو پلار خپل بچي دومره سپورټ کوي په هر څه کې نو ډېر کم پلاران چې په خپلو لوڼو باندې تعلیم قدرې نه کوي د کور یې بهر نه وباسي خو دا زموږ د پښتنو روایت نه دي خپلو بچو ته تعلیم ورکوي دی چې کم خوا تلل غواړي په ښه طریقې سره لکه دا نه چې دا فن خراب شیز دی فن ښه سیز دی او که تاسو په ښه طریقه باندې وکړو نو ستاسو وخت ډېر نه اخلم راځم خپل زموږ چې چا سره مرکه ده د هغې طرف ته راځم ثانیه آفتاب پروګرام مشالونو کې تاسو ته هرکلی وایم ستړی تاسو ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه ویلی کېږي چې نارینه خپل تنخواګانې نه ښیي او ښځې چې کوم دی دا خپل عمر نه ښیي ښه ثانیه آفتاب دا راته ووایئ چې تاسو پیدا شوي کله او سکول هم څونه ویلی دی او دې فن ته څنګه راغلی زه پیدا شوې په 2007 کې یم 2 مارچ زما برډ دی که تاسو بیا څه ګفټ وړئ نو په دې تاریخ راوړئ راته صحیح او فن ته چې دی زه خپل شوق نه راغلی یم او بس د ابو اجازت ضرورت و هغه هم میلاو شو امي سره مو ډسکس کړو په خپله یېرېدو که نه مطلب یا به اجازت میلاویږي یا نه پهله زما مطلب رور د جواد حسین نو هغه و بیا نو زما خور چې هغه زما خور راوته نو بیا ما وایي زه اوس به ځم خامخا مطلب سینګینګ کوم نو بس بیا چې د هغه راووت نو هغې فسټ سونګ وشو زه ډېره وړه وم که نه مطلب دونه ایج زما نو خو بیا مطلب ما وی خیر دی زه به لږ دغه وکړم څه به رامشره ده زه پهله هغې سونګ ریلیز شي نو بیا هغې نه بس چې دی بیا زما یو سونګ ریکارډ شو نو بس ما هم سینګینګ شروع کړم ما وی بس زما شوق دی زه کوم او تعلیم جاري ساتئ که نه بس کړی یم دی بس تعلیم اوس فرسټ ایئر کې یم چې څونه کوشش یې زیات به کوم تعلیم لکه په دې ستاسو په فن کې ستاسو د والد صاحب او د مورکۍ زیات تر لاس دی تاسو فن ته راشئ نه مطلب چې څوک تاسو سپورټ کوي نه کنه بیا خو نه کېږي خاص کر مې ابو کور طرف نه خو چې اجازت نه نو بیا خو نه کېږي مطلب دا خو پټ پناه کار دی نه دا خو بس سوشل میډیا لازم تاسو ګوري په سکرین باندې بس اجازت خبره اجازت میلاو شو بس دا غټه خبره ده بس اوس دا تاسو ته وړاندې او څونه وخت شو فن کې څونه وخت شو بس 4 کالو شو او پر 4 کال کې تاسو څومره سندرې څونه غزل هم څونه ویلي وي سندرې هم څونه ویلي بس بېشماره مطلب څه شوګانو کې څه داسې لایو او څه وغیره یو شو کې بل پروګرام کې څه بس ریکارډینګ یو چینل دپاره بل چینل دپاره اوس شماره لیکو نشي څوک او زده کړه مو چا نه کړې ده ریهرسل کوئ نه کوئ د فن خو ډېر زیات ګران کار دی نو ما ته ډېر ایزي لګېدو که نه شروعات کې مطلب ما وي زه داسې پهله خو زما ذهن کې څه آیډیا نه ما وي زه سونګ به په یو ځای کې وي یو ځای کې به ویډیو وغیره هر څه کېږي خو چې بیا راغلو نو خو ما خپل ورور ته کته ابو سره به ریهرسل کولو که نه هارمونیم باندې نو استاد خو زموږ خپل ابو دی هغوی نه زده کړه او بس ریهرسل کو 2 غنټې ډیلی هغې سره اواز کلاویږي بس اواز کې نور پختګي راځي او پر روان دور کې تاسو څه خیال چې
ثانیه به کم مقام د ځان رسوي. په څه باندې کار ډېر کوي؟ غزل ښه ویلی شي، ټپک ښه ویلی شي، سندره ښه ویلی شي. زما خو مطلب یو ذاتي خپل مطلب غزل ډېر خوښ دی او مطلب خیال محمد صاحب ویلو که نه هغه زما ډېر خوښ دی. ما ډېر ویلی یم دی څو ځله ډېر ټیک ټاک کې مې هم داسې لایف ویلی یو انتره بس خوښ مې ډېر زیات. او څونه غزل هم نن وخته پورې به ویلي وي؟ غزل مې داسې نه دي ویلي، ریکارډ کړي مې نه دي. زیاتره مطلب داسې ټپې ټپاییزې دا مې ډېر ویلي، سندره. او دا راته ووایه چې ستاسو خوښ شاعر چې تاسو وایئ چې یاره د دې شاعر زه کلام ویم او هغه دی خلک دې خوښ کړي، همداسې د خوښې شاعر دې شته دی؟ مخکې خو مطلب لایک زاده لایک صاحب الله دې وبخښي، هغوی ډېر زیات ښایسته شاعري تاسو ته خو پته ده. او اوس چې دی اوس فرید صاحب د هغوی ښه ده او د هغوی مې ډېر خوښي ځکه چې د هغوی څو ټپې ما اورېدلي نو بس هغه راباندې ښه لګېدلي دي. انشاءالله په روان وخت کې به زما ټپې هم انشاءالله راځي. امید دی که دې خوښې زما خو خیر دونه خاص شاعر نه تاسو مطلب کړی تاسو چې څنګه وایي که نه مطلب ستاره یونس باندې تاسو کړی هغوی باندې پخپله که ډېر زیات ښایسته دي تاسو پخپل لیکلي. شاعري یو داسې یو کار دی چې سړی وایي چې یاره زه شاعر یم زه شاعري کوم. نه شاعري څوک په زور نه شي کولی، دا په یو تاسو ته اوس په دې فن کې پخپله باندې راغلي یې نو تاسو ته پخپله پته لګېدلي چې اواز دا یو خدای چې یو ګفټ ورکوي. راشن شاعري هم ده چې په انسان باندې راوولېږي نو بیا انسان په ځان پوه نه دی ما باندې څنګه راغله. خیر خبرې خو ډېرې دي خو دا راته چې په دې فن کې څومره عزت دې پښتنو تاسو درکړی دی. تاسو چې سټارټینګ کې کومې خبرو کې که نه مطلب ډېر زیات بهترین خبرې تاسو وکړې. دا خبرې زه زما خور هم مطلب چې کله سمون ته شو کې وي که لاسټ کې میسج وغیره ورکړي هسې دا مونږ وایو دا خبره مونږ کوو. دا سوچ تاسو ډېر زیات ښه دی او مطلب زیاتر خلک مطلب فنکاران نه خوښوي خو مطلب هغه فن خوښوي او خپل مطلب واده خادو کې سونګ لګوي ته ګډیږي. دا خبر تاسو صحیح ده خو مطلب انسان چې دی که انسان کې ټول کاري چې انسان غلطي نو په غلطه تللی شي چې ته وغواړې نو په سم دغه باندې فن کولی شي. هر یو فیلډ کې ستا خپل ذاتي دغه چې ته په ښه طریقه کې که بد طریقې باندې کوې. دا خو دا ځینې خلک ویره وایي فنکار ته یا هر هغه سړي ته څوک عزت نه ورکوي. نو زه خلکو ته خبره کوم چې عزت هغه انسان ورکوي چې په خپل عزتدار یو چې زه بل ته څه عزت ورکوم. نو دا دغه خبرې چې چا کې خپل عزت دي او تاسو په خپله باندې عزت کوي. او زموږ د پښتنو خو دا یو مسله شته دی که نه چې تاسو مه وایئ چې په ښادو کې هم دغه سندرو ته به هغې اتڼ چې ګډېږي به نه روډ ګوري نه کور ګوري هېڅ هم نه ګوري. خو چې خبره د فنکار د حقوقو راشي نو هغه بیا وایي چې دا مختلف دا چا خپل خپل سوچ وي نو کله خفه شوي یې په داسې نه مطلب داسې خلکو باندې مې څه خفه شي. زه خو ورته مطلب سټریټ فارورډ دا پهله خو زه مطلب چاته ریپلی ورکوم نه که نه خو چې زه ورته یم مطلب دا تا خپل تربیت دغه کوم ما ته وښول چې ته یې داسې نو ځکه تا داسې خبر وکړه. زیاتره مطلب زه ټیک ټاک کې داسې لایو راشم که نه هغې کې مثلا خلک وګورو چې کم دروند خوږ انسان هغه تاسو ته عزت درکوي بس دا غټه خبرې نو بل انسان نه به ته څه تمه وکړې چې په خپله یې څه عزت نشته کور کې نو ځکه بد نه لګي. دا خو هر انسان په خپلو خبرو کې د خپل تربیت تشریح کوي چې زما دا تربیت شوی دی په کور کې زه داسې ماحول کې یم. دغه یو وړه دماغ لو واپس راځو اجي ګرانو قدرمنو کتونکو وړه شان دماغ لو چرته زما مونږ سره اجي قدرمنو کتونکو یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې وایو هرکلی او نن ناسیو ثانیه آفتاب سره چې یو خوندوره مرکه روانه ده راځو دغې نه نور تپوسونه کوو. ثانیه دا راته ووایه چې خاص کر نن سبا یو پخوا دور تېر شوی جاهلیت چې هغې به نورو ته ډېر سپک کتل او ژوندی به یې ښخولې. هغه دور بیا راغی نه په نورو څوک تعلیم کوي هغه یو فن ته تلل غواړي یا یو جاب کول غواړي نو نه پرېږدي. نو دغه والدینو ته دغه میندو ته تاسو پیغام لرئ چې آیا خپل نن سره کم سلوک پکار بس زه څه ووایم د دوی سوچ ته مطلب حیرانه شم. نن سبا خو تاسو ته پته په هر یو فیلډ کې به ښځه ذات ضروري او ټول نه مخکې به هغوی زیاتتر چې دی جنکۍ مخکې تاسو پخپله کتی شي سوشل میډیا باندې چېرته مې هغوی خو یو نیم کس پکې داسې شته ما پخپله هم کتلي دي ځکه ما وي چې دی نه مطلب د دوی ذهن به کله بدلېږي په څه طریقه به بدلېږي چې هغه طریقه موږ اختیار کړو. څه ګڼه چې د نوي کل د خاص کر جنکو ته فن ته راشي فن کې عزت شته او که نه او فن ته راځي
نو په کومه طریقه راشي او څنګه راشي. جینکو ته پکار کنه چې مطلب سړو غونته کې خو پیله ژوند کوي او چې بیا مطلب یو داسې فیل ته راوځي کنه چې هغې ته به مطلب دې کې ډېر خراب کسان ملاویږي ښه به پکې ډېر کمي او هغې ته پکار چې مطلب د بل چا رنګ کې نه رنګېږي دې کې به ډېر غلط خلک خو د هغې په رنګ به نه جوړېږي بس هغې ته پکار چې خپل څه خواهش پیله خپل مور پلار سره ډسکس کړي چې وایي دا کوم داسې مور پلار ته باقاعده داسې دغه ورکړي چې هغې پوي او زما لور داسې ده او بل رنګینه ده دا به ښه په نرتوب باندې دا کار کوي او بس مور پلار ته مې چې خپل بچي ښه سپورټ کوي چې هغې غلط قدم اوچت نه کړي او بچو ته مې چې تاسو خپل مور پلار مایوسه نه کوي. او چې یو فن ته راځي ځکه یو سړی یو جینۍ غواړي سندرغاړی جوړ شم هغې له څه کول پکار دي زیاتره تاسو ته پته ده اوس ټیک ټاکران هم ګانې وایي تاسو ته پخپله پته هغه هم ګانو ته راوځي هغې ته هم پته چې مطلب د ټیک ټاک کې مطلب زیاتره داسې عزت نشته دی راځي چې د لایفونه هر څه کوي که نه او مطلب دا ټایم پاس دپاره یو دغه دی زه چې پخپله مطلب داسې بور شم نو داسې لایف راشم داسې نه خو ټیک ټاک ډېر غلط ټایپ هم دی ډېر ښه هم دی خو چې څوک په غلطه کوي زیاتره ټیک ټاکران اوس چې دی سینګینګ ته راووتل سینګینګ ته راوځي هغې پخپله هم وایي زه لایف اوس نه راځم سینګینګ ډېر ښه دی که ماته ډېر عزت میلاویږي نو چې څوک یې په صحیح طریقه کوي ډېر ښه فن دی ډېر زیات ښه فن دی ډېر عزت دی پکې ډېر ښه خلک دي پکې ډېر عزت دی پکې او چې څوک یې په غلطه طریقه کوي بیا خو تاسو ته پته ده نو نه لکه تاسو سره کومه خبره وکړه چې ټیک ټاک نه ډایرکټ سینګینګ ته راغلی ښه خبره ده خو ډایرکټ راتلل نو آیا ستاسو څه ګڼئ چې دا یو ښه خبره ده که نه د دې نه شاته به دا ول یو استاد ځان ته نیسي دا به ریهرسل یې کوي استاد خو لازم دی د اوسني دور سندرغاړي او پخواني د دواړو کې څه فرق دی لکه هغه ټایم کې کوس زه خو څوک نشي نیولی خو هغه خو سره زه خو څوک نشي نیولی پخوانو خلکو بس هغه سادګي و نه پکې داسې فضول مطلب خلک اوس خو تاسو ته پته څنګه ماحول د څنګه هر څه شو هغه ساده خلکو صحیح سمپل خلکو سمپل لباس د پښتو کلچر مطابق نن سبا هغه پښتانه وګورئ ډریسینګ ته وګورئ پښتنو پکې بیخي څه ښکار نه چې دا پښتانه دي او که پنجابیان دي نه لکه که موږ وګورو پخوانی چې کوم لکه میوزیک په جوړېدو هغه چې کمپیوټرایز نه هغه به لایو ډایرکټ په ډایرکټ څومره جدید دور راغی زموږ نو هغه شانتې خوند روښتون دا خوند کم ځای کې وروښو نه چا روښتو هر څه چې دی که نه مطلب ډېر زیات اسانه شو اوس که نه رو چې دی که نه هر څه بدلېږي چینج کېږي رو چې څونه اسانېږي انسان ناراسته کېږي اسانتیا پیدا کېږي انسان ناراسته شي دغه دوزي او مخکې خو چې مخکې زه تاسو ته وایم ځکه څوک ځای نشي نل مخکې ډایرکټ په ډایرکټ اوس خو ډېر اسانه شو څوک نشي کولی او هغه ټایم د خلکو یو بل سره مینه محبت هم ډېر و خلکو به چې کم دی نو یو هر رشته به منله نن سبا خو زیات تر وګورئ نو د رور خور هغه رشته هم بس کم تر ده څه ووایو نو مونږ کې خو داسې نشته دی یو نیم پکې داسې چې ښه مینه یي محبت یې پکې یو نیم داسې چې بس څه ووایو نو مونږ خو داسې نه یو مونږ خو چې خپل وایو مونږ وروڼه خویندې ښه یو بل سره سم یو الټه زما وایي شه مطلب هر چېرته ځو راځو که نه زیاتتر نو یو بل سره مو ډېر انډرسټینډینګ برابر ماشاءالله دا مین چې د په تربیت کې وي د هغه مور او پلار تربیت چې کوم دی خپله مور او پلار ډېر په ښه طریقې سره کړي او بیا ستاسو چې کوم تربیت شوی دی نو زما یقین دا دی چې د هغې خپل مور پلار چې کوم دی ډېر ښه تربیت کړی ځکه یې ستاسو ښه تربیت کړی دا راته چې تاسو څونه سندرې ویلې که ستاسو د خوښې سندره هغه موږ ته لږ زمزمه کړي زموږ دې کتونکو ته زما خپل مطلب سیکنډ سونګ چې یو که نه وګوره مینه د اشنا دا مې ډېر خوښ و وګوره مینه د اشنا هی په سورنګار مې سوځوي په سورنګار مې سوځوي یو ځل راشه ښایسته جانانه 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 ستا انتظار مې په سرو سترګو جړوينه ستا انتظار مې په سرو سترګو جړوينه وګوره مینه د اشنا هی په سورنګار مې سوځوي په سورنګار مې سوځوي او واقعي ګوره دې نه مخکې ما یو خبره وکړه چې پخوانۍ لایو میوزیک او ساده میوزیک اواز په ډېر ښه لګېدو خو ماشاءالله دا وجه سر ده د ریهرسل وجه را چې دې ریهرسل کوي په ورځ کې 2 غنټې لازم او دې د فن دپاره ریهرسل څونه ضروري دی
مطلب دونه ضروری دی کنه کاغه تاسو نه کو بیا بیسوري وای بس بیا بچی دسی چې ټیم څوک ټنګ یا غنګي بیا غنګي سر بل چرته आवाज بری بل چر که بیا نه کمپیوټر بیا څوک میان شي سمولې ځکه چې هرڅل سره आवाज کولاوي ګو چې کولاو شي आवाज نه بیا بو زینار سر برته ټچ کول شي تاسو یو کال نه مخکې د غنی خان یو کلام ویلو د غنی خان کلام خو ټکر چې به هم نو غریب پیړې جات ګډوډ به کو ګرانه به ځکه چې هغه کم سور کې هغه لیکلي دي او بیا کم لفظونه کم تور د پښتو لیکلي دي نو تاسو دغه ایکسپیرینس څنګه مو دا ویلو زما مطلب د دې خدای روبای چې په لتا سو ډیره زیاته مزیدار ده په ما ډیر خو لګیدو کنه او یو چې تاسو یې आवाज ګوډ ګفټ دي کنه نو بس مطلب زما आवाज کې چرته 10 او مطلب ما ځان باندې امید دا غوي پرنګ خو مینه شو ویل بالکل نه خو بیا ما خپل لک ټرایو کا او ټول ما ته پدې ډیر مینه راک ډیر زیات ډیر خوخه کا خلکو دا کلام تقریبا ما په ورځ کې چې ډیر کم اوریدلې وي ما په ورځ کې سلو 15 شپږ پیری دا بیا ما بار ما اورېدو ځکه چې کې دونه سور تاسو جوړ کړو چې لکه د غنی خان کلام نو خلک هم وي خو دا هر چا کار نه مسدد د غیر ټکر غیر لپاره پیدا الله دې موږ ته ژوندۍ لري نغه به هم چې کم نه نو ساسا کو ځکه دا ډېر ګران کار دی او بیا دونه یو د لیونی بابا کلام ویل دا اورې ځات ګران کار دی راځو یو وړې چاندامي نه بس چاته زم موږ سره اوسې جی قدرمن د کتونکو یو ځل بیا خو پروګرام تاسو ته وایي هرکلی ازنګ ډېره خوندوره او مرکه روانه را د ثانیه آفتاب سره چې د دې دور یوه زه ورته ماشوم ویم ځکه چې ماشوم ادم او په دونه ورکوټي عمر کې هغې دونه ښه کلامونه وویل نو راځئ د هغې سره نورې خبرې اترې کړو ثانیه دا راته ووایه چې په دې فن کې کوم ملکونه چې د تللی بهر ملکونو ته بار ملکونو ته خو مطلب مونږ تلو یو ځل مونږ پاسپورټ وغیره هم جوړ کړل خو مطلب زما بورډ پیپر یې رالي بار پکې دا اوسې تاسو ته پته ده مطلب چې اتم نوزې نه هم بیا شروع شي بورډ ایگزامز او بار به بس راونډونه مطلب داسې که نه زموږ سکول کې به داسې چې هر منت کې به او پلار وي سبق معامله کې وي دغه نه منم کمپرومایز نه کوم وي نه دا لکه تاسو سکول ته هم ځئ اوس پکې لا کالج شو دا ډیره زیاته ګرانه ورته نه وي نو بس ګران د هم ټایم ورکوه پیپر هم کوه نشو پرېښودی تعلیم هم خو مطلب هر ټایم بس خپل روټین مو ډیسایډ کړي دي ورته ټایم جوړ کړي مو د 2 غنټې ریهرسل ته بیا مطلب کالج نه راشم بیا ریهرسل وغیره ریهرسل نه بعد بیا خوراک وغیره وکړو بس او په سکول کې چې تاسو کمې ملګري وي هغې خو تاسو ډېرې خوشحالېږي چې یاره زموږ د ملګري چې کوم دی یو ځل نه زیاتر مطلب داسې شي که نه چې بورډ ایګزامس ته به موږ تلو که نه نو مطلب نور سکول جینکو به زه وپېژندم هغوی به هم دا وکړل زما سکول د جینکو به وي نه دا زموږ ملګري ده دا زموږ ملګري ده بل به وي ما به جینۍ ته وي دا زما ملګري ده خو هغه یقین نه کوي نو زیاتره داسې به کېده وي دا یقین نه کې خیر ده که ناشم چې د دې یقین وشي ما سره تصویر باسه چې یقین وشي ما ورته مړ دې کې سړي ما پته نشي کله ځان داسې فیل شوی نه چې زه مطلب سوشل میډیا والا یم ټیک ټاکر یم سنګر یم عام جینکو غونډه کې دغه شمه داسې بس زیاتر به مطلب سکول کې داسې دغه وشي بیا ما خو ورته ویلی ما نه خو چې زه ټیک ټاکر به مې خلک وپېژني هغوی به ما سکول هر څوک باسلو که نه ما هم لړکه که نه هغوی به ما ویله ما نه هیر وو نو هغوی به وخندل بس ملګرو سره داسې یو ځای شي هر څه بیخي هیر شي هم دغه غونډه کې اصل کې تاسو تربیت سټارټ داسې د کور ماحول تاسو عادت کړی دی دا د هر چا نه وي تاسو کم تربیت درکړی لکه دا را چې او مثانې تاسو کوي مثانې یا میډمانې راشي در باندې نور سکولونه نغې څه وایي زموږ خو مطلب تاسو ته پته پروفیسرانې بیا میل ټیچرانې که نه ټول ډېر زیات ښه وو هغوی به ماته وي مطلب ښه محنت کوه هغوی به ماته هم دغسې وي مطلب د پلارانو غونډه کې به هغوی ماته دغه کړو نصیحتونه به یې داسې کول وي ښه محنت کوي دا خلک به وي هر څه وي هر څه به وي به کته که نه چا به بده ماته داسې وي چا به څوک به زیاتر جیلس کېده خو زما ټیچر به ماته وي پرېږده چې یو کس تا نه سوځي پوه شه چې ته ښه کامیابېږي وي نو هغه به ماته داسې وي ټیچرانو بس ما به وي زه دوی مې ما سپورټ کوي نو بس صحیح ده او دا راته ووایه ما هم خو اورېدلي داسې وي یا څومره فنکاران دي د یو فنکار چې ښه سندره یا ښه ټپه وویلی شي مشهور شي دا نور پرې خفه کېږي چېرې زما ولې نه آیا دې خبره که څومره حقیقت دی زه خو تاسو په زه خو د هر چا هغه باندې پهله لیپ سینګ هم کومه جیلسي خو پهله حد دی چې یو
ټیک ټاکر یا یو سنگر ستا په سونګ باندې ویډیو نه جوړي زه خو A to Z تاسو ګور ټول جوړوم د چا چې به زه جوړوم پې اوس یو نوی سنګر مو د هغې څه ټپي و نو هغې باندې ما جوړلو هغې باقاعده ما ته کمنټ کې داسې ولیکل وی ډېره مننه تاسو د ما په سونګ باندې داسې دغه وکړو مطلب دا د هر چا خپلې مینې مطلب دې کې خو څه نه تاسو د یو سونګ باندې دا جوړ کړي دا خو زموږ یو خلک یو دې کې خو زه څه نه ګڼم چې جیلسي پکار د هر چا خپل ځای څوک د چا ځای نشي نیولی لکه فنکارانو کې دا دغه شته دی هر فیلډ کې دا جیلسي خو شته دا خو پته ما جیلسي خو هر چا کې چې کیمرامین یې بل کیمرامین به بل کیمرامین نه سوځي چې سنګر یې بل سنګر به سنګر نه سوځي خو پته نشته زه ما کې نشته دی پته نشته ولې زه یا په دې کاتو رسم نه یا څه خو نشته زه وایم چې هر څه بس الله کوي هر چا ته خپل ځای باندې خپل مقام ورکوي او زما به مې ورځ داسې راشي خپل مقام به مې خپل دغه به مې انشاءالله نو ستا په روان وخت کې تاسو څه تیارې کوئ چېرې زه به لکه زیاتره که تاسو وګورئ پخواني لکه شکیل ناز به موږ وایو یا خیر محمد صاحب وایو دوی غزل دپاره ډېر زیات کار وکړو ځینې پکې راځي چې تېرې شهنشاه باچا تېر شوی دی یا نازي اقبال دوی په ټپه کې ځان یو مقام ته رسولی نو ثانیه به کوم ځای ته ځان په غزل کې رسوي په ټپه کې رسوي یا سندره کې بس چې څوک ځان رسي مطلب د چا ټپه وایرل شي چا څه دا اوس پته نشته خو بس تاسو خپله څه غوښتئ ډېر زما ټپې خوښېږي سیډ اصلو دغه باندې سیډ زیاتره زما خوښېږي پته نشته ولې مخکې به مې ډز والا خوښېده اوس خفګان والا سلو دغه والا ټپې ډېر زیات خوند کوي اصل کې پښتو کې چې دی مطلب ټپه چې که نه پښتو کې چې ټپې نه وي نو بیا خوند څه کوي د پښتون د پښتون کلچر دی ټپې خوند کوي خو اخره کې څه پیغام لرئ هغه جینکو ته کوم چې پیلډ ته راځي راتلل غواړي راشي را نشي سبق طرف ته لاړ شي یا بل طرف ته لاړ شي که نه سندرې طرف ته راتلل غواړي هغې ته څه پیغام لرئ بس چې هر یو جینۍ یا هلک چې کوم فیلډ ته ځي ضروري نه ده چې سنګینګ ته چې د چا څه زړه چا څه شوق وي هغه فیلډ ته دې لاړ شي که نه دا داسې نه چې وایي چې په زور خو یو کار نه کېږي چې مور پلار ورته ته دا وکړو د هغه ذهن کې بل څه وي نو بیا خو داسې نه کېږي نو پکار چې دی مور پلار ته دا پکار چې هغوی هم مطلب که زموږ دا دغه ګوري نو دا دې واوري او دغه هغوی سپورټ کوي ښه طریقه باندې چې خپل ماشوم ته بس ښه دغه ورکړي چې هغه بیخي مطلب بل غلط لاره باندې لاړ نه شي او بله دا غرض مطلب زه ټیک ټاک کې لایو راغلم مطلب یو کس ماته لاندې کمنټ وکړي زما مې هم تاسو ګوري خوښوي نو زیاتره داسې خلک وي چې که نه خوند کوي چې مطلب د دا مې ما ګوري ما ته وایي پهله به ستا ورور مونږ کتو وایو ستاسو رالوس وي زما مینه سر تاسو ته ګوري نو بس دا مینه یې د هر چا خپله دا لکه دور ماشاءالله تاسو څه وایئ چې اوس ورو ورو ښه کېدو طرف ته روان دی چې جینکو ته اجازت ورکړی کېږي چې زیاتره خو جینکې تاسو ته پته ده سوشل میډیا یوز کوي دا خو سوشل میډیا خو بیخي عام شوه د مطلب عام جینکې به یوز مطلب ټیک ټاک وغیره هر څه جوړوي سنګینګ ته راوځي تاسو ته خو پته پخپله تاسو یوز کوئ هر څه ویلوګو ته راوځي ویلوګ یې کوي زما ګور ټیک ټاک کې کوم شته نه زه ګورم نه زه چې اکثر ګورم د ملګرو په دغه باندې ګوره ډېر کسان یې خو زما شوق چې ټیک ټاک زه کوم سره ټایم هم نه وي نه لکه چې خپل کارونو کې مصروف وي یا شاعري کوو یا بل څه کوو نو سمیږو هم نه اخره کې به د خپلې خوښې طرز یو څو دوه درې ټپې وکړي به انشاءالله پروګرام پای ته رسوي بس یو ورکوټې غونډه کې لاین دی زما ډېر خوښ دی نو بس ځکه نری باران دې پاس پلوړې وروینا جوارې کړمې تا نصیب راوړې اما جانانا لاس راکړه چې دواړه سرزونه جانانا لاس راکړه چې دواړه سرزونه ډېره زیاته مننه تاسو هم ډېره زیاته مننه تاسو دومره ټایم وباسله زما دپاره رالي دي خو دومره او بس ډېره زیاته مننه تاسو زموږ مشران یې تاسو حق دی او موږ به بیا هم راځو موږ به د یو بل سره کومک کوو د یو بل خدمت به کوو ځکه چې موږ شاعر کیمرامین او ایډیټر او سندرغاړ ته د یو بل ملزوم دي دې ژوند یو دی انشاءالله موږ د یو بل سره کومک کوو او په دې مارکه کې چې کم ډېر زیات یونس یوسف زموږ د مارتان یو ورکوټې ماشوم دی ماشاءالله په دې اکټیویټیز کې ډېر زیات تیز دی د هغه هم ډېر شکریه ادا کوو ستاسو سره والد صاحب ډېر زیاته آفتاب حسین صاحب ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې هغې دونه په ښه طریقه باندې راوبللو انشاءالله بیا به هم چېرته راسې کېږو بالکل زموږ دعا ده
چې تاسو الله یو ښه مقام ته ورسوي. امین امین. حاجي قدرمنو کتونکو ته او ثانیه آفتاب چې تاسو ته ډېرې خوندورې خبرې اورېدې. انشاءالله راځو به د یو بل مشر سره د یو بلې مرکې سره ډېر ژر انشاءالله. او دې وخت کې ما عرفان الله او کیمرامین محمد بلال ورکې اجازت د لوی الله په امان.